عزتمند صبر ډیر بنیادی شی دی. د ایمان نفس د انسان په اخلاقو کې چې کوم شی ډیر ضروری دی هغه دی صبر. نبی علیہ السلام صبرناکو، ټول انبیاء صبرناک دي او الله تعالی صبرناک دی. صبر د الله صفت دی، د الله د رسول صفت دی او بیا ټول انبیاء کرامو صفت دی. ګوره دا تبا په بیمارو کې یو معمولی بیماری ده، ټمپریچر، ګرمایش. انسان باندې تبه راشي دی سم تنګ یړه ته سن کېږي، خوراک نه کوي، خوب نه ورځي، ګرم پرمي. حدیث کی راځي وحما لیلة تکفر خطایا سنة مجرمه. د یو شپې تبه چې څوک تیره کی نو دته به الله د یو کال تیر شوي ګناهونه معاف کړي. څونه اجر دی په دې صبر کې. یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د مسلمان شانم ډیر عجیب دی چې کله وته تکلیف ورسیږي د صبر کی ولا اجر دی، او چې کله وته خوشحالي ورسیږي د الله شکر ادا کی ولا اجر دی. وې مسلمان ته په هر تکلیف باندې اجر ملاويږي تر دې پوري چې د پخپا کې ازغه لاړ شي او د تکلیف ورکی په دې د اجر ملاويږي. یو روایت ما اوریدلې ده خو کتلې مې چرته نه دی. وې نبی له صلوات و سلام یو ځل د بیماری ډېر فضایل ارشاد فرمایل. یو صحابي رضی الله عنه چې مال دعا کوي چې ما خدای ټول عمر بیمار کی. وته لکه ګوره وای ګوره ټینګ باندې شي وای نه بس جیو کوي دعا صبر کوم بس. نو هغه صبر کو ټول عمر بیماری کې تیر کو. بظاهر بیماری او تکلیف ډاکټر لبز یو هسپتال ته بز یو ستنیو لګاو ډریپانو خېجو ګولای واچو پریزو کو ټیک د ډېر تکلیف دی خو اجر ډېر انتهایی زیات دی. یو حدیث کی راځي چې په ورځ د قیامت با منځګزار راشي الله به ولدا منځونه اوتلی ولا به بدله ورکی. روزادار براشي الله ولدا روزي اوتلی ولا بدله ورکی زیبا. حاجیان براشي نیکای به اوتلی شي زیبا. چې کله صبرناک خلک چې دنیا کې صبر کړي دي او الله به صبر وکړي دایله به بدله پتول نه ورکوي. نو حدیث کی راځي چې دای ته به د اجر داسې ورواړولی شي، ورتوی به کړی شي ورته د دای د دونه غټه بدله چې دا خلک صحیح کي. نو په دنیا کې هغه خلک چا چې تکلیفونه نی تیر کړي نو هغه به صبر هم نی کړي. نو هغه ودا وای چې کاش چې مونږ ته په دنیا کې تکلیف ملو شوی وي او زمونږ دا سرمنې په کینچو کټ کړی شوی وي خو چې مونږ ته نن دا بدلی ملو شوی وي. او یو بل حدیث کی راځي وای کله کله الله انسان یو درجه ته رسول غواړي کدی ډیر زیات نیک اعمالو کې دی درجه ته نشي رسیدي نو الله په مشکلات او تکلیفونه راولي، بیماری پی راولي، غریبی پی راولي، بل څه مشقت پی راولي، تاوان کې راشي. نو دې پای باندې صبر وکي الله تعالی هغه درجات ته ورسوي. نو صبر ډیر عظیم چیز دی. کله که به مونږ کې صبر پیدا شو نه به دوا مسلمانان په خپل کې جګړو کی او نه به علاقو کې دشمنی جوړ شي. مونږ چې موټر سایکل هم چلاو او لوګ سوغره چې وستا داسې اوسو کندلو بسیو کو اخوانه چې گاډي والا معمولی خطا شي بس سر رو باسي په شیشه کې دانه خراب او مردار کنزل به تو کې د اوریدو قابل نه وي. دا ډرایوران مونږ نه کوي باندې نو دا قسم دا صبر نشته کنه. او حالان کې بعض کس د جګړې ویم ناسې خلت تیری ادم یو استاد هغه پاشنغره کې جګړه لګېدلې وای غوټ یو 200 کسان یو سیټ تور یو کس نیولې دی یو 200 بل یو کس نیولې دی یو وای پریدا بل وای پریدا وای زه په ماده چې لکه پریدا چل شوی دی وای اې د می تاسو دیم پریدا لکه دبل ته می تاسو دیم پریدا لکه وای ماده چې ورشه په یو بل را باندې کنه په یو بل توی ته خو گزارو کوي ابل خان وای ته خو گزارو کوي وای دوه نه بیل چې وای زای مړه خدایم کورانګه د جګړې نه او سیم ټول بازار پر سره غش دی. نو صبر انسان کې پکا دی ډیر زیات سر. د دوانو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم
په مسجد کې تشریف فرما دے شاگردان ناسی صحابه کرام یو غیر مسلمان یو کافر یو یهودی رالو د دوانو جهانو د سردار صلی الله علیه وسلم گریبان مبارک نیسو ګړچای او ورته اے د عبدالمطلب اولادا تاسو ټول داسې خلکو سره ټال مټول کوي وای د خاندان پیغور مولا ورکو تا د خو ما د خو د پلار پیغور راکی چې دا سره پوزه په پړسو کنه پړسو وته وای تاسو ټول داسې وای قرض پیسې والا بیا ورکول نه شي وای تاسو د عبدالمطلب اولاد ټول ټال مټول والا یې بس عمر سے خو جپری د اثر ته وامه صحابه جپری د مونږ ته نبی صاحب مدینه پرېږي دي قرضداري ته دوبر حکم حاصل دی اگر چې د دلا نیټم نو پورا د تاریخ نه مخکې راغلی دون عظیم هستیار موتا داغه نه خنیو کنه کته نه چا یو پړکو کو مثال بس ټیک داغه ظالم سي ز کمزورې سي یا الله بتی تبا کی او کنه په خطا کی گزار درکړي په غلطۍ کی وته خیر درو بیا د پاره خیال کوا نو دا صبر ممکن نشته دی الله دې مونږ پیدا کی